أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحبب إليكم الإيمان. دیگه زموږ تاسو خبره شروع ول شي ایمان څه ته ویل شي او ادم دا کړو د مکارم الاخلاق باره کې چې رسول الله فرمایي د جنت د داخلو دی یو درې سو شپېته خوونه دي کله چې بندل الله اراده د خیرو کې نو ایسره باز خوونه کې دله برخه ورکی الله دې یو جنت ته داخل کی او زموږ تاسو دا درس په دې مناسبت باندې دی اخلاقو کې شروع دي چې عمل پیو کو د پیژندل پکاره دي رسول الله ډېر مشفق له شفقت والا تیرو درسونه کې مدد ایمان معنا لغوي او اصطلاحي ویل و چې التصديق بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مع الاعتماد عليه د رسول الله په خبره باندې تصدیق او په هغه باندې اعتماد د هر قسم کفر او شرک نه جدایي دا خبره هم تشریحي و چې ایمان بسيط دی که مرکب اختلاف کې و لیکن امام بخاری رحمت الله علیه مسلک او د جمهور علماو دا چې دا مرکب دی اقرار دی عمل دی تصدیق ایمان ذاتی او کنه نه ذاتی دي کې ملو اختلاف ویل شوی د محدثینو مسلک دا و چې ذاتی کې امیر المؤمنین امام بخاری رحمت الله علیه په خپل جامع کې ډېر آیتونه او احادیث راوړي وو د زیادت د ایمان په څه شی باندې ذاتيږي تشریح شوی و چې قران باندې د الله په نومونو باندې دعا باندې د الله په مخلوقاتو کې سوچ د الله ذکر د اسلام خو بیان پیژندل د رسول الله شخصیت پیژندل د نبی صلی الله علیه وسلم معجزات هر قسم کفر او شرک نه جدایي الله له وخت ورکول د علماء سره ناسا علم د قران او سنت کیسه اخلاق مسلمانانو سره مینا اخلاص په سړي کې موجود شي جهاد عمل صالح پروتي سړي لره اوچتول او بیکار لکار پیدا کول د خلکو نشر بندول دا ټول مسلې ذکر شي محل د ایمان دا کم شي دي کم ځای د چاوي زړه دی او چاوي دماغ راځي خو دا چې زړه ایمان تخریبی کې بس باندې دا مثلا ټول ذکر شو شرک باندې الله له ناروا واسطو باندې مشرک د شړې مشرکونه وي د نبی صلی الله علیه وسلم د دین چې شړې ناقص وګڼي د قران او سنت سره بغض ورانه دین اعراض سحر د کفار او تعاون دین د اسلام د وخت پورې خاص کول د الله د دین نه باز خلک مستثنا کول د دین اعراض غیر الله له سجده ګناه باندې اصرار قران کریم بی عزتی هغه ډیران کې غرزول د الله د ربوبیت نه انکار ملائک د الله لوري نه ګڼل قران د الله کلام نه ګڼل صحابه ول کنزل قیامت نه انکار د قران او سنت په مقابل کې د بل چا قانون نه بیک ویل د خلکو وړاندې یو عمل چې بیزان لشي بل د مسلمان په مقابل کې اصلاح او چتول يهود او نصارا سره مشابهت د غوي سره دوستانه دا ټول مسله تشریح شوی و او بربر د قران کې څنګه بیانېږي چې قران د ایمان کتاب دی سړی چې ایمان زکه قران نه بزکې چې کله سړی په قران باندې پوهې نشي او قران لکینې نیت ساته دا بقطعا ایمان زدنی کی ځکه د ایمان کتاب رب العالمین فرمایي چې دا قران دی الله رب العزت رسول الله له فرمایي تنه پوهې دي چې ایمان سره ورته تفصیلی ته چې تفصیلی ایمان زده نو کوم ځنه دی زده قران دا عقیده به د قران نزد کیږي عمل د نبی صلی الله علیه وسلم د حدیث نه ایمان په الله باندې ایمان په ملائکه باندې ایمان په کتابونو باندې پر رسولانو باندې قیامت باندې تقدیر باندې الله یې کې واجب د ملائکه د الله بندگان دي د نور نه پیدا کتابونه الله را لګلي رسولان را لګري د قیامت ته د خیر او شر تقدیر د الله د خوانه شوی دی ټیک د سبب به انسان په خپل کوي قران شکل به انسان مطالعه کوي
د ایمان په قیامت باندې دغه لپاره تقریبا 3 شمون الله رب العزت ذکر کړی دي عقلی او نقلی دلایل تقدیر پیژندل دا ټول ذکر شوی دي لغت کې څه ویلې شي اصطلاح کې څه ویلې شي تقدیر نه انکار چا کړی دی عورت پیچاو کې په اعتبار د تقدیر سره داخله سو قسم دي فیدر تقدیر سری تقدیر کې باسباب می استعمالای الله رب العزت د هر قسم ظلم نه پاک دی مخلوق باندې ظلم نه کوي آیاتونه چې کله سره د قران وګوري د ایمان په اړه کې ډیر آیاتونه الله رب العزت نازل کړي دي تر دې پورې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله کتاب لیکلی دی الایمان پاره کې به دا ټول مسائل ذکر کړي دي عمل به ایمان کې داخل له کو داخل نه دی په معمولی خبرو باندې انسان ایمان تخریبي کې په دې ځای تناسته باندې په دې ځای اختلاط باندې غب شپ باندې خنداګانو باندې د سړي سره دا غم نه چې زما د ایمان برباد نشي کله چې انسان دغه بیغمۍ کې واقع شي د انسان به د ایمان بربادیږي او تخریبيږي د قیامت تذکرہ رب العالمین ډیره تفصیلی کړی دا د رسولانو تذکرہ کړی دا د محمد رسول الله شخصیت به ذکر کړی دی قرآن چې سره مطالعه کړي به ټول معلومیږي نن د ایمان بعض علامات او اخر کې فائدې لوی فائدہ به دا چې د انسان له رب العالمین جنت نصیب شي انس بن مالک فرمایي چې رسول الله فرمایلی دی وی آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار یو سره دا خبره معلومه کی چې ما کې به ایمان یو کبنی کده رسول الله د ملګرو انصار سره د ځړ کې مینه ونه تا کې ایمان دی او کده هغه سره د ورانه وتا کې کفر دی دا ښکار دلیل دی د دې وجه امام قرطبي رحمت الله علیه د امام مالک سره دا خبره ذکر کړې دا چې کله په سړي باندې شپه تیر شو او د رسول الله د ملګری سره د پسړې کې ورانه ولرله وې دا سړی کافر دی زنديق دی مالپه کې بالکل سره برخه نشته سبا ان شاء الله د شریعت بدر چې د عمر سے بارک راځي نبی صلی الله علیه وسلم د دوشنبه ورځ باندې دعا وکړه اللهم اعز الاسلام باحب الرجلين اليك بابي جهل بن هشام وبعمر بن الخطاب یا الله په دې دوه انسانانو کې د اسلام عزت وکړه چې کوم تعالی ډیر محترم او محبوبي عمر شبل الله توفیق د ایمان ورکړي مفسرین به لیکي چې عمر رضی الله عنه ایمان نو راوړی د رب العالمین سره مینه وانه چې ایمان راوړی به سمره مینه چې کوم سړی د عمر سره جوړ لري دا سړی د الله سره جوړ لري چې کوم سړی د عمر سره وران لري دا سړی د الله سره په دښمنۍ کې واقع دی نو د ایمان علامه ده د نبی صلی الله علیه وسلم د ملګرو سره مینه د ایمان او د غسر دښمنی کول د بېمانی ده چې کله کم سړی د رسول الله په ملګرو باندې ټک کوي ترازونه به کول چې مړ ابوبکر به دا کار کړی دی عمر به دا کړی او معاویه به دا کړی او عثمان به دا کړی او سید به دا کار کړی لکه روافض شیعه پوهه شپدی باندې شهدي خلکو په ایمان کې نقصان دی ځکه داس موږ د ایمان وسازان دي یو حدیث کې رسول الله فرمایي وان تدب الله لمن خرج في سبيله الله رب العزت ذمہواری کړی دا هغه انسان چې د الله په لار کې اوځي دل نوی استله مگر صرف ایمان او تصدیق جهاد له نو د شړی له واپس کوم رب العالمین فرمایي سره د اجر او غنیمت او کچرته د شهید شي نو ادخله الجنه دا سره به جوړه جنت ته داخل کړ او کزما په امت باندې شرط دا خبره ګرانه نه تمامې ده محمد رسول الله فرمایي چې ما به د یو جبهې نه مو د یو جګړې نه مرسته پاتې شوی نه وي زدا خوخ غنم چې د الله په لار کې شهید شم ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل به ژوند او به شهید او به ژوند او به شهید رسول الله د شهادت ارمان کړي دلیل به دې باندې چې دا شهیدان دا اوچت ایماندار خلک دي دا رب العالمین دوستان دي او د دې خلکو مبارک رب العالمین ذمہواری کړي د رسول الله فرمایي چې دا به جنت ته داخلو الله چې دې شي ذمہواری کوي هغه خامخا به کیږي ځکه الله دی یو حدیث کې راځي عبد الله بن مسعود فرمایي چې محمد رسول الله اشاره وکړه د یمن په طرف باندې او به ویلي ان الايمان ها هنا ایمان په دې طرف کې دی د کلکواله د زړونو د په هغه انسانانو کې دی چې هغه دي وکانو او سونو دي پسونو په رواني او چغي وي مشرق ولا خلک یاد کړه دلیل به دې باندې چې د یمن ولا توصیف رسول الله کړه هغه د ایمان د وجنه مخکې رسالت په درس کې دا ویل شي وو حکمت په یمن کې دی ایمان په یمن کې دی حدیث کې راځي رسول الله فرمایي
واكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا په دې ټول مؤمنانو کې اوچت کامل مؤمن په اعتبار د ایمان سره هغه سره چې هغه اخلاق مزیداري اخلاق څه معنی قرآن سنت ډېر تشریح کړی دی لیکن یو عالم د څه معنی کړی دا وی شکله ته په یو ځای کې موجودی داخله در باندې خوشاله یې خوشی تکله ورک شي در باندې خپه شي ته پوه شې بده چې ست اخلاق کې سری او کته په یو ځای کې موجودی داخله در باندې خپه یې خوشی ته ورک شي در باندې خوشاله وي ته پوه شې ته بد اخلاق یې تاکي بر سره ایمان هم به نه دا دومره خطرناک علامه ده وخيارهم وبدين سنن کې بهترین انسانان هغه دي چې هغه د خپل سره سره کوي کوي اخلاق یو بل حدیث دا راځي ورته مخکې حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم کامل ایماندار خلک د جنتین ثابت کړي دي کیسه اخلاق والا رسول الله فرمایي چې امرت ان اقاتل الناس ما ته امر کړی شوی چې زه د خلکو سره وجنګم تر دې چې لا اله الا الله وي او ما ایمان ولري او په هغه کتاب چې ما پیراته کړي چې کله توحید منلو رسالت ومنلو د خلکو وینو د مال نظمانه بچ دي الا بحقها مگر کچرته سړی لا اله الا الله وي او به په دې کې ورانه نو به د څه گزار پکار دل ک ابوبکر چې مرتدین نور کی عمر چې مرتد دا تولید کار کوي دوی غدا کې چې زکات نه مني و الا بحق هدا معنا د عمره چې کله داخله منکر د زکات نشو د دې په مقابل کې جب حق لا سوال وکړ دی وجه پکار دي دغه ګور نبی صلی الله علیه وسلم د ایمان پیدا ذکر کړل چې د انسان د ویني د انسان د مال ذمہواری هغه صرف او صرف څه باندې کیږي ایمان دومره شت نعمت یو ګل حدیث دی انس بن مالک فرمایي چې رسول الله فرمایلی دی انا اول الناس تنشق الارض زاول هغه انسان چې د ازمکه بشریږي د قیامت په ورځ باندې اسمره د سر نه زبر اوسم ولا فخر بدی فخر نکوم د حمد جنډه مال راکړي بدی فخر نکوم د قیامت ورځ باندې د ټول انسانانو قومندان او امیر بزم لیکن بدی فخر نکوم اول به جنت لزه داخلي کوم بدی فخر نکوم زبر جنت دروازې له ورزم او دغه هغه کړي منسم داخله ګوي چې من هغه د څوک د زبر اردو يم چې انا محمد صلی الله علیه وسلم ومال به دروازه کولاو کی فاجد الجبار وزبر رب العالمین مندکما شاغب مخامخي فاسجد وزب سجدا غلو كم فيقول ما لبد شي وي چې سر دی وشت کې محمد خبره کو سره خبر لغوګنی ولېش او وینا کو سره خبره قبل کې تاسو د محمد رسول الله د شخصیت او صفه جنې او به د خلکو شخصیت به جنې چې د دې رسول څومره اوچت شخصیت دی د خبرې څومره اوچت اندازه را او داخله کوشش دا کوي چې محمد رسول الله خبره د ما تر امانت شو زبل چې خبره دې پیر اوچت شي وما له سر دې اوچت کا سفارش وکړه سفارش قبلېږي وې زب سر اوچت کا مودې بو وایم چې امتي امتي یا ربي زما امت اے رب هغه بو وای ویلار چې خپل امت لري فمن وجدت في قلبه مثقال حبه من شعير من الايمان ستاف امت کې چې د چا پزړه کې د زری د وربشي د اندازې په اندازه باندې ایمان وي هغه جنت ته داخل کا د وربشي په اندازه وې زبر مخامخ شم سوچ مندکم دغه پزړه کې د زری د وربشي په اندازه باندې ایمان جنت ته داخل کوم وې به رب العالمین سم مخېلې زبر د سجده کوم دا خبره وکړي چې محمد سر دروچت کو خبره کو وسه خبره منه لیکيږي سفارش کو وسه سفارش منم وې زب سر اوچت کوم وای چې امتي امت مې ایش مرابا وې ما ته وای چې لار څه امت لا چا پزړه کې چې د وربشي په نیمایي باندې د وربشي دانه چې په منځ کې چې دومره ایمان پچا کې موجودي جنت له داخل کا وې زب لار چې ماغه انسانان به وګورم چې دغه پزړه کې د وربشي د دانی په نیمایي ایمان هغه جنت ته داخل کوم دومره ایمان دغه نورستا وی به رب العالمین ګورم چې مخه مخ به زب الله رب العزت په سجده باندې پرېږم ما ته بوجه سر اوچت کا خبره کو سره خبره منه لیکيږي وینا کو وستا وینا منه لیکيږي سفارش کوا وی زبو یم چې امتي زما امته وی ما ته بوجه لار چې ستا په امت کې وګوره چې کوم انسان مزل کې دوري د غوخ یعنی گدنه پیژنې کړي ان شاء الله تعالی وی دومره دانا چې د چا بزړه کې ایمان نه لار شغه جنت ته ور داخل کا وی زب ورشه مل چا بزړه کې چې د گدن د دانی په اندازه باندې ایمان هغه راواله مو جنت ته داخل کړ څومره کې څومره وو حدیث دی وی تر دې پورې چې رب العالمین مری حساب نه فارغ شي داخل بشي زما د امت تکم انسانان چې باقی پاتې دي اورلا دبل ته ورشي اور والا بدوی وی وی مړه تاسو په دنیا کې د رب العالمین بندگی کول او شرک نه کول چې هیڅ پیدا در نه کړاغه په غور بورکی ودا خبره شکل وکي د انسانان فیقول الجبار
جبار زور اور ذات بوي فبعزتي زما د خپل عزت باندې قسم زه به داخله د ور نه اوس آزاد ومه وې دا انسانان به د ور نه راويسترش تک تور شي وي جنت له داخل شي لیکن مخې داغه نه یو نیر د پاګه کې بدا ولم بولې شي او خلق به پیژنې چې دا او تقاء الله دا د الله رب عزت آزاد شي انسانان د وېس الله به جنت داخل کې معنا ده چې د ظریف اندازه باندې ایمان بچا کې یاد ساتي د انسان بخمخه جنت داخلي چې کله به زری نه زیاتی واغه کې عملونه کوي څلورش غنټه د قران او سنت د رسول الله نه واغه عمل کړه ولې د الله قانون په اسمه کې باندې مني د مؤمنانو سره مینه په اسلام ایمان او رسول الله باندې خپکیږي زله خیال چې انسان مسله جنت دا به جنت داخل نشي ضروري الحمدلله په دې حدیث عمرو بن جمعه نقل لې هغه محمد رسول الله نور دې وی په سړی کې به کار ایمان رانه شي تر دې پورې چې د الله لپاره جوړه وکي او د الله لپاره دښمنی وکي د الله لپاره جوړه دی ویل شي کاغه چې شدر کې جتی کې نو قدر نه کې کمیږي نه او چې کله په سړی کې د الله مخالفت د الله لپاره وسره ورانه کې د الله لپاره جوړه او د الله لپاره ورانه کله چې سړی د الله لپاره ورانه کوي او د الله لپاره جوړه کوي وې دې سړی د رب العالمین دوستانه حاصله کړه او الله رب العزت فرمایي زما اولیاء په بندگانو زما کې او هغه انسانان چې زما او سره مینه ده هغه انسانان دي چې هغه زما ذکر کوي او زه دا غوي ذکر کوم الحمدلله تاسو ټول رب العالمین اولیاء دې حدیث موافق ځکه تاسو د الله ذکر لناسي او رسول الله فرمایي وې د شي انسانان الله د ملائکه په جماعت کې د یو چکر د مجلس خلاصيږي نو به ملائکه له وایي تاسو گواشه بده باندې چې دا څومره انسانان په درس کې ناشه په مجلس د ذکر کې ناشه دا ټول ما معاف کړه الحمدلله په حدیث دومره مزیدار فضل بن عبید نقل لغوی محمد رسول الله فرمایلی د حجۃ الوداع کې ودا کې وې تاسو له اطلاع درکم چې مسلمان چاله ویلې شي اوس ورسره دعوت اسلام کوي دغه اوس متوجه شه و مسلمان سره من سلم المسلمون من لسانه و يده نور مسلمانان چې داغه د جبه او د الله ضرر په امن کې دغه مسلمان دی او مؤمن انسان هغه د شعام انسانان د خپل مالونو خپل ځانونه باندې امن والا وګړي څه مطلب ته په یو ځای کې ګرځي راګرځي د خلکو مال عزت او مال دی ستانه یې نه وي چې مړه دا بوت ته خطاب کې وی وي ته پوه شې چې پتا کې ایمان دی او کدا یې دغه سره موجوده شو تا کې به ایمان نشتا او مهاجر هغه چاله ویلې چې هغه ګناهونه پرې دی غټو واړه او مجاهد هغه انسان چې الله په توحید کې د خپل نفس سره مقابله شروع کیسه تعریفونه محمد رسول الله وکړه جامع ابو هريره سے فرمای و محمد رسول الله فرمایلی یا ایها الناس ای خلقو ان الله لا تعالی چې ډیر مزیدار دی ګوره نه قبلې مگر مزیدار عمل او الله مؤمنان له امر کړی دی په هغه څه باندې رسول الله له امر کړی دی یا ایها الرسول ای رسولانو کلوا من الطيبات کیسه خورا کړو کې حلال واعملوا صالحا او عملو کې د شریعت برابر ان بما تعملون عليما دا تاسو کوم عمل کوئ زګره په دې باندې پوهه څه مطلب دا عمل نه مخکې مؤمن انسان باید اول د خوراک غو کې دغه نور څه به د عمل زمونږ ډېر انسانان هغه دې غم نه کوي چې دا جامه څنګه راڅنګه نه ده دا شی حلال دی که دا حرام بس وګړو منځونم کوي حجونم کوي ودام کوي هغه کوي نه کوي لیکن نه پوهیږي چې زما د آمدن د کم زنه ده د مال د کم زنه ده د زما غذا د کم زنه ده جامه به کم زنه ده چې دا چرته حرام وي هیڅ چرته بس عمل الله رب عزت قبول نکړي رسول الله فرمایي وی سړي به ډېر وګت سفر کړي ګډ وډ وختو والا به سفر کې دعام کا قبلېږي لاسونه به اسمان له وجد کړي او دا بو شي یا ربي خوراک به حرامي اسکاک به حرامي جامه به حرامي په حرام ورلوي شي اېدته چې انسان دعا الله قبول کړي رسول الله فرمایي چې کوم قبلي دا عمل نه مخکې ایمان غو وکړ دی برای ابن عازب فرمایي چې رسول الله فرمایلی دی و اذا عقد المؤمن في قبره چې کله مؤمن سره په قبر کې خود لشي ملائکه ورته راوړل شي ودا چې څه کوي ورګي چې الله اله الا الله وان محمد رسول الله وفذلك رب العالمین دا وینا ده چې الله مضبوطی الذين امنوا بالقول الثابت الله مصاب دماغ کې دا خبره درواچوي په دنیا کې به د قران او سنت سره تعلق لري البته به ایست دماغ کې دا خبره راشي چې دې سړي باره کې څه وایي ته وایي چې دا د الله رسول الله زموږ ایمان دې زموږ مشر دی نور جوابونه به مو یو حدیث کې راځي رسول الله فرمایي دا جنتین شي دي دوی به د بلاخانو ولادت شي ګوري لکه څنګه چې تاسو د پاس اسمان ستور لا ګوري پړقېږي د لاندې طبقه ولا د پورته خلک دي شي ګوري دومره اوچت معلومیږي وی په دې وخت کې صحابه ویل یا رسول الله دې مرتبه باندې بیا ورځینو نبی صلی الله علیه وسلم ولذي نفس بيده
زما د قسم په هغه ځل باندې چې زما نفس هغه بلاس کړي رجال امنوا بالله ودا هغه انسانان چې رب العالمین باندې ایمان ولري او د قشان د رسول الله او د رسولانو تصدیق وکي وې د شي انسان بل الله دې اوچته مرتبه له وجه الحمدلله زما وسوسه په الله باندې ایمان شو کې نشته ضرور شته زما وسوسه په ټول رسولانو باندې تصدیق دی او خاص کر په محمد رسول الله باندې چې زما وسوسه مشرف ایمان دی دا مرتبه الله موږ لراکې ابو قتاده نقل لي هغه محمد رسول الله خبر نقل کړی دا رسول الله ورسمل ګور ما بین کې ودرېدو فذكر لهم دغه دا خبره ذکر کړ چې ان الجهاد فی سبیل الله والايمان بالله افضل الاعمال دا جهاد الله په لار کې او دا ایمان په الله باندې بهترین عمل دی یوسړي ویل یا رسول الله ما لا اطلاع راکا کزو الله په لار کې شهید شمه ګناهونه به ختم کړي شي رسول الله ورته او چې ته شهید شې خو صبرناک او د ثواب پنيت په دې حال چې دشمن سره مخامخ ټکر وي ترونه تختی ثم ترغیب ورکی به ویلې ثم قال به ویلې نبی صلی الله علیه وسلم کیف قلت تاسو ویلې و ما تعالی ویلې مال اطلاع راکې کزو شهید شې مزما ګناهونه به ختم کړي شي رسول الله ورته ویلې چې او په دې حال چې ته صبر والا وي د ثواب والا وي مخامخ ورځي به ورسره کېږي بنا مگر که قرض ور باندې نه به الله نه معاف کوي ځکه جبريل مال وشي چې قرض یې شړې نه معاف کیږي لیکن ابن حجر اسقلانی به روایت نقل کړی دی چې شړې په دینه باندې قرض اخیسته چې زی به ادا کوم رب العالمین په باغی دنیا کې به قرض ول د په وجه باندې شای وازونه ورکو دا به الله به جنت لبوش الله دومره غیرت دی عمر شه فرمایي د مرنه ورسم د الله غیرت شته ابو هريره شه فرمایي چې سړی ویلي و نبی صلی الله علیه وسلم تاسو وګورئ چې کوم یو عمل بهتر دی رسول الله ویل چې ایمان بالله ورسوله فالله رسول ایمان به پوښتنه وکړه یا رسول الله بل کوم یو عمل و الجهاد فی سبیل الله د الله په لار کې جنگیدل د الله د دشمن سره به ویل به کوم شی دی حج هغه حج دی مبرور دا معنا چې پاغه کې هیڅ قسمه ګناه هغه شریک نشي او قبول کړي شوی حج درجه ده د حدیث کې رسول الله د جهاد مرتبه هغه ګور د حج مخ کې ګڼل دا کبه باندې حج فرض وی نفلی خلا پرې د چې په دې فرض کې ګور رسول الله د جهاد د اهتمام بیان کړی دی په نسبت سره غیلا اسلام د درجه بندي سره کوي دغه نه بروسه به د اسلام په معنا باندې پويږي یو حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم ویلي عبد الله بن عمرو بن العاص نقل لي ورسول الله فرمایي چې الله رب عزت د خپل مؤمن بندله نخوا کوي چې کله داغه یو نیک دوست زمکه نه ختم کوي صبر په وکي او د ثواب ګمانه سوا د جنت نه څه مطلب ستا بچی دی ورور دی لار دی بیبی دی مور خور یا دی دوست دی ستا سره د الله رضا لپاره مینه محبت او هغه بل ورځ مرش او تا په صبر وکي رسول الله فرمایي دا چې ارڅو کې استاد دوست او خالص د دوست دی د الله رضا لپاره دا چې کله مرشو تور باندې صبر وکي د دې بدله دار چې الله به ډایرکټ جنت ته داخل شي څومره اوچت عمل لازم موږ دوستان چې دا وجه لیکيږي او مړ کېږي چې موږ په صبر وکي اگر پر دې مور بچي دي اگر کاغه بل چا بچي دي خو لیکن د الله رضا لپاره ور سره سامینه د دینداري د وجنه په اق صبر باندې نتیجه ده محمد رسول الله فرمایي چې ته کوم ځای داخل شي جنت ته انس بن مالک فرمایي چې رسول الله فرمایلی دي وی الله رب عزت په مؤمن باندې دی وی نه کوم ظلم نه کوي بلکې دنیا کې مرتبه خبر کوي او آخرت کې برخه ورته ساتل ده کافر انسان چې کله نیک عملونه وکړي په دنیا کې د خلکو سره تعاون په دې دنیا کې ورته الله بدلی ورکړي لیکن آخرت کې به ورته هیڅ بدل نشي زموږ استاد اصلي بدلا او زه د بدلی هغه کم ځای دی آخرت ته حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د ایمان مبارک د ایمان تذکرہ کوله ملګرو له دا خبره وکړه وګد حدیث می ویلي ابو هريره فرمایي چې رسول الله فرمایلی دي وی الايمان 62 شعبه وی د ایمان سره پاسه وی شپته شعبې دي څنګه والحیا خدا حیا ګره ایمان دی بل حدیث کې راځي چې حیا ټول ایمان دی بل حدیث کې دا راځي بخاری کې وی چې کله د حیا پر خدا څه به کوي هغه به وکا دا ټول بیا دا خبره راغله ده دغه حیا موږ ته پر د شو شری چې سم قیزه کړیو لکه چې انسان کې واچولې شي چې کله د حیا پر خدا به په خپل باندې نشه خبر راځي چې انسان هغه ځل نشي تصور کولای دلیل بدی باندې چې حیا کله بشری کړه الله رب عزت بدا سړی جنت لور داخلي او چې کله په سړی کې حیا نه د فحش خبرې کوي د خلکو ذهنونه خرابوي د شي انسان کو څومره وشت عملونه ولي ونی کې د رسول الله د حدیث مصداق دار چې دا الله ډایرک جهنم نه بوشي حیا کیسه اخلاق دي چې موږ تاسو د بدین را منه کوي او نبی صلی الله علیه وسلم نور دې ترغیبات د باره کې ورکړي دي حتی ترغیب النعمان بن بشیر فرمایي وی رسول الله فرمایلی چې د مؤمنان به وګوري پرحه مؤمنه محبت او شفقت کې لکه یو بدن غوندي چې یو اندام دي شکایت وکړي دا ټول اندام به رغنه به خوب کیږي
تاسو وسوګره چې مسلمانانو مؤمنانو باندې ظلمونه لري دا غوی دا کورونه خرابې کې تخریبي کې ایمن چرته دې درد رسیدلې کې رسیدلې قسم په الله چې په من کې ایمان دی او کني رسیدلې ګورم کې به ایمان نشته اسی مې دا وی دی ایمان کړی بلکې د دې غمنګړو چې د خپل کور څنګه باتو د بل چا د مرګ نه د بل چا د ظلم نه دغه د فقر نه دغه ضرورت او احتیاج مې بالکل د سره خبر نه یو دا دلیل د دې خبر دی چې موږ ورته ایمان نه دی دې ایمان ځان لغم پکار دی چې انسان دا برابر کی دا ډېر یو ښه دی لکه سره ډاکټر لور چې خپل وینه ور باندې ګوري او ته ور باندې معلومي دا ایمان د خلکو درد دم ګورس موږ شو ایمان موږ معلومي خاص کړه دا نشي واقعیت شوی د افغانستان د بدخشان ولایت کې که یو سړی و چې داس ما کور دی او دې کې زما بیبي او زما بچي او زما ورونه او زما پلارو دا مړ شي څومره به تاسو سره لور باندې درد ورشيږي کله دې چرته درد ورشيدو تاکي ایمان دې کني رسیدل ګورس موږ شو به د ایمان خراب دی او په دې خلکو د رب العالمین رحم وکړي ابو هريره سے فرمایي و رسول الله فرمایلی دی و دا درې شنو شکل لري چې به ګور انسان له ایمان هیڅ پیدا نه ورکي یو چې کله د انور د مغرب د خوانه راوخته بل دجال او دابت الارض بکه څومره دا وی دی ایمان کې دا ایمان بیان دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله چا کې درې خوینه موجود شي دا سړی به ایمان خون مند کی چې الله رسول د ارشنه محترم شي د یو سړي سره د الله لپاره مینا او د کفر له واپسې د ثبت غني لکه سړی چې به ور کې ور غورځي موږ ته شرط د ور دی بټي کې ځان ور غورځو څومره تلری ګرځو نو کفر چې به یې کې وګورو کافر وګورو د کافر هغه همراز وګورو د شي ته نفرت وګول کڅن چې موږ د ور د پریوتل نه نفرت کو په موږ کې به ایمان د اسمن په باتونه کې الله به خون پیدا کی موږ د کافر سره غاړه سره دا سره به خو کې ګرځو به خپل کمال ګرځو چې موږ خو ډیر وکړ خلک ام دا کارونه کوو ام هغه کارونه رسول الله بدا ویلي وې د یمن ولا خلک رااله وې دا په دې باندې زون سره ډېر نرم دي ایمان د یمن نه دی فقه په دغه علاقه کې د حکمت په دغه کې دی دا حیا او ایمان ودا دواړه دیو بل سره لازم دي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې حیا په انسان کې لا ایمان به اوش او که ایمان د سنن لاړو نه حیا به اوجي ان قران او سنت شکل انسان وګوري په خپل د ایمان ډېر اوچت حیثیت او اوچت مرتبه او علامه دي عبد الله ابن مسعود فرمایي چې رسول الله فرمایلی دي دله واستګورا ویلیس المؤمن عجیب حدیث دی ویلیس المؤمن نه دی مؤمن هغه انسان چې هغه په د خلکو غیبتونه کوي رسول الله فرمایي وې دي سړي کې د سره ایمان نشته دا د خلکو عزت چې اخلي چې پلانې دار کم ترې پلانې دار کم ترې رسول الله فرمایي دا مؤمن نه دی ولا لعانه هغه انسان چې هغه په خلکو باندې لعنتونه کوي کنزل او به ویلي فحاش دمنه هغه انسان چې هغه فحش خبرې کوي د څه خبرې کوي چې هغه انسان ذهن خرابوي رسول الله فرمایي په دې سړي کې بالکل سره ایمان نشته او به ویلې وی هغه انسان چې هغه بل سړی راته ځي په دې خبره باندې چې په دې کې به حی پیدا شي وی بده کې سره ایمان نشته دا څومره خطرناک او عجیب حدیث دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وی یو مؤمن د مؤمن زنانه نفرت نه کوي کینو بغض سره نه سید خپل بیبي سره انکره منها خلقا کيو خو ته بدو غنی نه ګره د بل خو نه به ترازی رسول الله فرمایي دا خرچه به بوختنه جوړه شوی دا کته نه غي سلامتی ګورانیږي یو بل عجیب حدیث دی د ایمان دی عجیب شی دی رسول الله فرمایي کوم سره چې مسلمان جنازه به لاړو د ایمان د وجه او د ثواب پنه او پاغه باندې منځو کې به پاره شو دغه دفن نه وې دي سړي ځان له دوه قرات راوړ یو قرات دومره اجر لري لکه دوه د غر په اندازه باندې ستر سړي صدقه کوي ما ته ورو په صدقه کو دوه د غر په اندازه باندې او کوم سړي چې په مومن باندې جنازه وکړه بیرته ته واپس شو دفن نه کې وې دي سړي ځان له یو قرات راوړ یو رسول الله فرمایي وېچا چې په الله باندې ایمان راوړ پر رسول الله باندې د مانځه پابندي وکړو دروشي الله باندې لازم نه چې سړی به جنت ته داخل شي ایمان دومره اوچته پیدا ده نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله تعالی رضا لپاره الله په لار کې خپل اس خپل گاډه بند کې د ایمان د وجنه دغه د وعده د تصدیق د وجنه او اغله خوراک ورکې دي اصل او اسکاک ورکې په پورزه قیامت به دا ټول شي نه په تل د نیکی کې واچول شي الله به درنده کې ویسه به جنت لور داخل شي ساده گاډه ساده ډټسنه اې دې د ټیرونه اې د تیل د په پورزه قیامت الله په تل د نیکی کې اچو به جنت داخلي چې د جهاد په خدمت کې تر استعمال کړي ده او حدیث کې دا راځي چې سړی جهاد کې د الله په لار کې او یا ناس د الله پسمه کې چې کومه کې دا پیدا شوی دی نو دی ویل یا رسول الله موږ په دې باندې دخل کړه زیری نو ورکو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي په جنت کې سل درجه دي چې الله مجاهدون له تیار کړی دي د یوې درجه د بلې درجه مابه کې دومره مسافه ده لکه اسمه او اسمان سن چې دومره درکې دا به څومره اندازې زما ته دماغ بالکل د شیشه را کنټرولول هم نشي در څه وجنه د ایمان د وجنه رسول الله فرمایي وې مؤمن د مؤمن د پر آبادی د سبي مضبوطی لکه څنګه چې دا کته پکته کې نه وشي دا ګوتې به دغه ته وردن نه کړی
او رسول الله فرمایي وزمان قسم په هغه ذات باندې چې زما نفس هغه بلاش کړي و تاسو به جنت داخل نشئ چې به تاسو کې ایمان نه او تاسو به ایمان ولا نشئ تر دوی چې یو بل سره مینه ونه ساتي آیت چې شته تاسو نه کوم چې هغه موږ تاسو به یو بل سره مینه پیدا کړي سلام په خپل مابین کې خور ور کوي دلیل له بدی باندې چې یو سلام څوک به انسانانو مسلمانانو باندې الله د رضا لپاره اچوي رسول الله فرمایي چې په همدغه عمل باندې مدا کم ځای داخل شي جنت له الله رب العزت سره ور داخل کی او بل حدیث کې به دام راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا يدخل الجنه تدیر اوسګورا جنت له داخل نشي من هغه انسان چې دغه غونډي د متکالیف او مشکلات نه په امن کې نه څنګه ټکور دې شروع کړي او شاخه غونډي له مریض دی هغه له تکلیف دی نو که ته څومره اوچه دي داوی د ایمان کې رسول الله فرمایي طبقتا جنت له ور داخل نشي ستا غونډي سلف صالحینو په خپل غونډانو په خلک راوځي چې موږ وګوري چې زمونږ د حالات څنګه نه زمونږ خوشاله دي که خوشاله نه دي اې دې ډېرې فائدې مې دي چې انسان کله د ایمان د فائدې وګوري نه به د معلومات کې چې د څومره مرتبه او شوق مرترازي یو دا چې انسان کله رضا د الله په قضا باندې وکي او صبر د الله په تکالیف باندې وکي چې دا ټول د الله د خوانه دی په دې کې ایمان دی دا د ایمان د وجه نه دا کار کوي بیا به انسان هر نیکی وړاندې کیږي او هغه کار له وړاندې کیږي چې هغه باندې څنګه الله خوشاليږي او کوم شی باندې چې الله قبا کیږي دغه نه مرسته کیږي دا ایمان موږ دې وړاندې کوي سړی له اطمینان رسیږي دغه انسان بل جنت له ور داخل کی او دغه انسان له الله په دنیا کې خوشوند ورکی د اور نه به دا سړی بچ کی دغه انسان له الله توفیق نور کې څه عملونه ورکی دغه انسان عمل بل الله قبول کی دغه انسان له الله راضي شي او دغه انسان له الله د اطمینان ولا نفس ور نصیب کی حاصل دا چې درې سو شپې ته خوینه کې موږ تاسو یو خو ذکر کې د ایمان چې کله د ایمان په موږ تاسو کې موجود دي الله رب عزت موږ تاسو جنت ته داخلي او کچرتا په من کې د ایمان موجود نه نو یاد سره به جنت ته داخلي دل ګرانه وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین